طالبان وایي ژمنه کوو چې له جنایتکار دښمن څخه به د مظلوم ولس غچ اخلو. وروسته تر هغه چې ځانګړو ګډو ځواکونو په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د ولسي خلکو پر ضد خونړي عملیات ترسره او ګڼو ولسي وګړو ته زیانونه ورواړول، تازه طالبانو ګواښ کړی چې د دې پیښو غچ به خامخا اخلي. طالبانو دغه راز پر نړیوالو حقوقي او بشري نهادونو هم غږ کړی چې د دغو وحشتونو، وژنو او زورونو په وړاندې خپل موقف کاره او مسؤلیت پر ځای کړي. د معلوماتو په اساس تر دې مهاله د خوست په صبري ولسوالۍ کې په پیل شویو عملیاتو کې نږدې 100 تنه ملکي هیوادوال چې اکثره ماشومان او ښځې دي په کورونو کې شهیدان شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي، او پر دې سربیره لسګونه کورونه، دوکانونه او هټۍ له منځه وړل شوي او د خلکو د کورونو مالونه هم چور تالان شوي دي. پر دې سربیره د هلمند د خوراب ختیځ ته د تامنیانو په نامه سیمه او بادغیس، موخر ولسوالۍ، ترکۍ سیمه او ځینو نورو ولایتونو کې هم کمانډو ځواکونه د خلکو په وړاندې په عملیاتو بوخت دي چې د عامو خلکو سلګونه کورونه نړولي، ګڼ خلک شهیدان او ټپیان کړي او ډیر نور خلک د خپلو کورونو پرېښودلو تړل کړي دي. طالبانو په خپل اعلامیه کې د عامو خلکو وژل په در ټولو سختو ټکو غندلې او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت ژمنه کوي چې له جنایتکارو څخه به د خپل مظلوم ولس غچ اخیستل کیږي. اعلامیه کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما د غلطو راپورونو په تنشیر کې ملامته بلل شوې او پر یاده اداره غږ شوی چې نن باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ملکي وژنو رښتونی راپور ثبت او خپور کړي. طالبانو د هیواد رسنۍ هم هڅولي چې باید په دې مظلوم ولس باندې زړه وسوځوي، د ملکي خلکو له وژلو پرده پورته کړي او وړاندیز یې کړی چې سیمو ته د ورتګ زمینه به دوی طالبان ورته برابره کړي چې باید ورشي او له سیمو څخه مستند راپورونه ترتیب او نشر کړي. تر دې مهاله دولت پلوي رسنۍ او د حکومت د ټولو امنیتي ادارو ویاندویان د دې پیښو په تړاو چوپه خوله دي او رسنیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه کوي. شنونکي وایي امریکا او ملګري یې هڅه کوي په روان حساس وخت کې د داسې عملیاتو په ترسره کولو سره د طالبانو او ولسي افغانانو غوسه راوپاروي او متقابل اقدام ته اړ باسي تر څو په دې پلمه د دوحې د تړون نقض ته زمینه برابره او پړی پر طالبان ور واړوي.